او د انسان په خبرو کې یوه خبره ډیره ترخه ده او یوه خبره ډیره خوږه ده. ترخه خبره د انسان دا ده چې څوک ورته وایي راکه. د انسان په خبرو کې ترخه خبره راکه ده، دا په سړي ډیره بده لګي. او د انسان په خبرو کې د ټولو نه خوږه خبره واخله ده. څوک چې چاته وایي دا واخله دی ډېر خوشحاله، دا واخله دا واخله دا واخله، خو چې کله دې ورته وایي چې راکه مازدیګر راشه ماښام راشه سبا دی په دې راکه ډېر خفه کېږي. دا د انسان طبیعت دی. بلکې یو فقیر سره چې یو مالداره سړی احسان وکړي ورته وایي دا وړه واخله، دا غوړي واخله، دا چای واخله، دا بوره واخله. کله چې یو لس کرته ورته واخله ووایي د دې فقیر سړي په ژبه کې به صرف د دې حاجي صاحب او د دې خان صفت پروت وي. ولې الانسان عبد الاحسان، انسان دا د احسان بنده او تابعدار دی. بلکې که دې سړي د حاجي صاحب د مالداره سړي د فقیر ته دا واخله 100 کرتو ته ورسول، دا فقیر به د دې خان او د دې مالدار سړي در پرېږدي، بلکې د هغه دروازه کې به کېږي. ځکه دی د باندې واخله کلمه ښه لګېږي او دی په دې ډېر خوشحاله کې د دې غلام دی. اوس چې موږ او تاسو فکر وکړو نو الله تعالی موږ او تاسو ته د واخله کلمه ډېره ویلې ده او د راکړه کلمه یې کمه ویلې ده. په دې شپه ورځ کې 4 ساعته دي او 5 منځونه دي پکې. موږ او تاسو چې فکر وکړو سړی چې ډېر ښه مونځ کوي نو 10 دقیقې پکې لګېږي، نو 10 ته په 5 کې ضرب ورکړه 50، یعنې 1 ساعت جوړ نه شو. 50 دقیقو کې وایي راکړه، خو 23 ساعت او 10 دقیقې وایي واخله. یعنې ډېر ژوند یې موږ ته راکړی. په وخت کې د واخله کلمه ډېره ده او په استعمال کې په عبادت کې د راکړه کلمه کمه ده. که موږ او تاسو روژې ته لاړ شو د کال 12 میاشتې 11 میاشتې موږ ته وایي واخله، خوراک کوه چیکاک کوه هېڅ را سره کار نه لري. خو یو د روژې مبارکې میاشت کې وایي راک، هغه یوازې د ورځې د شپې نه. نو په روژه کې هم د واخله کلمه ډېره ده او د راکړه کلمه کمه ده.